یا الله خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ستاسو د زړه د کومې نه شکرګزار یم چې تاسو د بونیر د سیلاب زدګانو دپاره خپله تحفه رالیږلې ده. خدای پاک تاسو ته ډېر ډېر جزای خیر درکړي. الحمدلله په دې کې اوړه موجود دي، پتې موجود دي، چینی موجود دي، چاولې دي، دالونه دي او کوکینګ آیل، صابون وغیره موجود دي. دې نه پس به انشاءالله العظیم مونږ هغه خلکو سره ضرور ملاویږو او دا به ورکو چې د چا یا کور پورا نقصان شوی دی یا کم نقصان شوی دی. زه یم عبدالله عابد او زمونږ ټیم به اوس د خیره پیر بابا نه 14 کیلومیټره لرې د غرونو کې د ټانټې نومې کلي ته روانېږي. تاسو ته خو پته ده چې دا لارې ټولې سیلاب خرابې کړي دي. دا کچه لاره ده، په دې کې ګورئ زمونږ ګاډی انخته. زمونږ رضاکار تاسو ګورئ ګاډي له دیکه ورکوي، خو یاره ګاډی نه وځي، نو مجبورا اوس مونږ واپس کیږو او په بله لار به ځو. دا تاسو ګورئ مونږ کلیل نومې کلي ته راورسېدو او ټانټې ته به اوس مونږ نور هم 2 غنټې سفر کوو. اگر چې دا لاره خطرناکه هم ده، خو مونږ سره د سوات یونیورسټۍ د جرنالیزم ډپارټمنټ جمشید ننګیال موجود دی او د هغه په رهنمایۍ کې به انشاءالله العظیم مونږ ټانټې ته ځان رسوو. تاسو ګورئ ماسخوتن 9 بجې مونږ ټانټې ته راورسېدو. دا تندرونه اصل کې په دلته کې پروتي دي. د دې ځای نه بیا په قادر نګر ورغلي دي او هلته چې کوم ډېر زیات نقصان یې کړی دی، نو د دې هم نقصان کړی دی. خو د دوی د خولې وینا ده اوسه پورې دلته څوک نه دي راغلی. اوس زمونږ دا اراده ده انشاءالله العظیم چې کوم راشن دی انشاءالله هغه هم سبا تقسیم شي. خو دې سره چې د چا کورونه خراب شوي دي د هغې سروې به هم مونږ وکړو، د هغې تصویر یا ویډیوز به هم مونږ تاسو سره ضرور شریک کوو. پورا یوه ورځ مونږ سفر وکړو، ټانټې ته راورسېدو او ستاسو څونه امانتونه دي هغه مونږ راورسول. د ټانټې د خلکو وینا ده چې د 10 ورځې سیلاب تېرېدلو نه وروسته هم ټانټې ته څوک نه و راغلی. تاسو وی ډېره مننه، د سوات یونیورسټۍ هم ډېره مننه. تاسو کې الله دې خوشحاله کړي او مونږ لای چا نه راوړ او د مېلمنو مونږ له راوړ. تاسو ډېره مننه چې تاسو راغلی او د غریبو خلکو ته هلته کې سامان ور د دې مخکې څوک نور راغلی، موږ څه پوښتنه څه تپوس چا نه کړي. موږ ډېره شکریا ادا کوو چې موږ د غریزي علاقې ته رالو. خو د اوسه پورې زموږ دلته کې مدد نه وکړی. چې کومو کسانو ته ورسېده بس هغو ته ورسېدو او باقي د نورو کسانو لپاره هم د انتظام کړی دی. خوږو پښتنو مونږ به 2-3 غنټې به په دې غرونو کې سفر کوو. مونږ به تاسو ته کور په کور چې کوم دی د هغې تفصیلات وایو. او چې د چا څه وس دس کېږي مونږ سره رابطه مه کوئ. د دې ایډرس به مونږ درکو، د دې ټلیفون نمبر به مونږ درکو. په خپل دلته راشئ او په خپل لاس دې سره امداد وکړئ. انتهایی خطرناک غرونه دي، خو د هغې باوجود هم زمونږ سره چې کوم مقامي جمشید ننګیال سوات یونیورسټۍ د جرنالیزم ډپارټمنټ ګایډ دی، د هغه په نګرانۍ کې ډېر په ښه طریقې سره زمونږ ملګري راواپس کېږي لګیا دي.